ای خلکو، زما حال ته وګورئ. ما د سرو زرو په تمه خپله د خاورو لال له لاسه ورکړ. ما د خپل نسلي زوی لپاره هغه څوک وزوروه چې زما د پښو لاندې یې خپلې سترګې ایښې وي. نن زما خپله وینه ما ته سور اور شوه او پردي زوی مې د قبر خاوره شو. کیسه: په یو کلي کې یوه کونډه ښځه اوسېده چې 2 سمنې لرل. یو یې خپل سکه زوی و او بل یې زړګی خان نومیده چې د هغې میرنی زوی و. مور به تل په زړګی خان ظلم کوه. هغه به یې لکه د یو نوکر په څیر ساتلی و. په یخ او ګرمي کې به یې درانه کارونه پرې کول. خو خپل سکه زوی په ښار کې په عیش و عشرت ساتلی. زړګی خان به په پټه خولې د مور هر سپکاوي زغملو او د کور ټول ضرورتونه به یې له خپلې خوارۍ مزدورۍ پوره کول. یو وخت سکه زوی له ښاره راغی، خو یوازې نه وه. هغه له یوې مغرورې نجلۍ سره واده کړی و. مور یې په لیدو ډیره خوشحاله شوه. خو د واده 2 ورځې لا نه وې تېرې شوي چې نوی نګور د مور په شتون اعتراض وکړ. سکه زوی چې د خپلې ښځې په خبرو کې راغلی و، خپله بوډه مور یې په مټ ونیوله او په ډیر ظلم یې کوره بهر وغورځوله. هغې ته یې وویل: نور دلته ستا ځای نشته، لاړه شه چیرته چې ځې. مور په لارو کې سرګردانه وه، ژړلی خو هیڅوک یې نه لرل. په دې وخت کې زړګی خان راغی، د مور په پښو کې سر کېښود او ورته یې وویل: مورې، که زه ستا خپله وینه نه یم، خو ته زما مور یې. هغه خپله مور خپل وړوکي کور ته بوتله او داسې خدمت یې ورته وکړ چې د کلي خلک حیران پاتې وو. خو د زړګی خان بدن د سختو مزدوریو او د مور د پخوانیو ظلمونو له امله ډیر کمزوری شوی و او هغه په نیمه لاره کې وفات شو. پای او پیغام: نن هغه مور د زړګی خان په قبر ناسته ده، په سر کې خاورې اړوي او په زوره زوره ژاړي. هغه وایي: ای میندو، کله هم د اولاد ترمنځ فرق مه کوئ. وفاداری په وینه کې نه، بلکې په غیرت او انسانیت کې وي. ما خپله وینه وپالله، خو هغې زه سرګردانه کړم او دی پردي زوی زما عزت وساتلو. نن زه یم، دا قبر دی او زما نه ختمیدونکې پښیماني ده. د ویډیو ورستی پیغام: قدر د هغه چا وکړئ چې ستاسو د بدو سلوکونو په بدل کې هم تاسو ته مینه درکوي.